د تاریخ اتلان 15مه برخه. بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوږ د تکبیر او د اذان د شو د اسلامي تاریخ لکور شو د عدالت بیلګي هغه صدیق یاران یادوم کله چې مسلمان قاضي ساری خضر د مسلمانانو د خلیفه او د قسطنطنیه د فاتح محمد الفاتح د لاس پرې کولو حکم صادر کړ. سلطان محمد فاتح په استنبول کې د شاندار جامع مسجد جوړولو حکم وکړ. یو رومي معمار چې نوم یې ابسلانتی و او په تعمیر کې ډیر ماهر و په دې وجبه مؤذب شو. د سلطان له اوامرو څخه یو دا و چې د مسجد ستنې باید مرمر او ډیرې هسکې وي چې مسجد پرې شانداره ښکاره شي او د هسکوالي اندازه یې هم معمار ته ورکړه. خو رومي معمار د یو نامعلوم سبب له مخې ستنې قطع کړې بې له دې چې سلطان ته خبر ورکړي او یا مشوره ورسره وکړي. کله چې سلطان ته دا خبر ورسید غصه یې وپارېده ځکه چې دا ستنې په ډیر تکلیف پیدا شوې وې. اوس نو د سلطان په نظر له ګټې وتلې وې. د غضب په توپان کې د معمار د لاس غوڅولو امر وکړ. وروسته پښیمانه شو خو وخت تیر و. معمار له دې ظلمه ساکت نشو. د استنبول قاضي ته خپله قضیه پیش کړه. قاضي په شکایت اورېدنه کې تردد ونه کړ او بې له ځنډه محکمې ته د سلطان د حاضرېدلو امر وکړ. سلطان هم د قاضي په اطاعت کې تردد ونه کړ او په ټاکلي وخت محکمې ته حاضر شو. له حاضرېدو سره د کښېناستلو ځای ته روان و چې د قاضي لخوا ورته امر وشو چې باید له کښېناستلو تیر شي او له خپل خصم سره په څنګ کې ودرېږي. سلطان محمد الفاتح له رومي کاریګر سره په څنګ کې ودرېد او قاضي د رومي شکایت واورېد. کله چې د سلطان د خبرو وخت راغی نو د رومي په دعوا یې اقرار وکړ او د قاضي حکم ته منتظر پاتې شو. قاضي له څه فکر کولو وروسته سلطان د مخ کړ او ورته یې داسې وویل د شریعت د اوامرو مطابق لازمه ده چې ستا لاس د قصاص په توګه غوڅ کړی شي. د قاضي له دې پریکړې سره رومي کاریګر هیښ شو. هیبت ورباندې راغی ځکه د ده په خیال کې نه راتله چې قاضي دی د ده د لاس په قصاص کې د قسطنطنیې د فاتح او د مسلمانانو د سلطان محمد الفاتح چې ټوله اروپا د ده له نومه په لړزه کې ده د لاس پرې کولو پریکړه وکړي. د رومي معمار غټه هیله دا وه چې د ده د لاس د تاوان ملي جبیره ورکړی شي. خو دلته فیصله ډېر هیښوونکې او هیبتناکه واورول شوه. په ټیټ اواز یې قاضي ته وویل چې له خپلې دعوې تنازل کوي او د مالي عوض تقاضا لري ځکه چې د سلطان لاس غوڅول دته هیڅ ګټه نه لري. قاضي امر وکړ چې سلطان به رومي معمار ته د هغه ضرر په سبب چې معمار ته یې رسولی هر ورځ 10 د سرو ټوکړې ورکوي. سلطان چې د لاس له غوڅېدو خلاص شو د خپل خوشحالۍ په خاطر یې 10 نورې هم په ځان نظر کړې او وویل چې هره ورځ به 10 د سرو ټوکړې ورکوم تر څو د بل وخت لپاره راته عبرت وي او بیا داسې ظلم ونه کړم. منگا شیشان منگ ارمانیا ہی رکھنا منگا ترمیز منگ بخارا ہی رکھنا ماوران نهر دا پرون کی سشوا منگ دا اسلاپ آرامگا